نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل جهاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمره. د هغه انسان چې هغه د ډیر عمر وي او هغه انسان چې هغه ضعیف وي او هغه مؤمنه مسلمانه ښځه د دوی دپاره جهاد چې دی هغه حج و عمره ده. یعنی فرضي حج دپاره ولاړ سي یا عمرې دپاره ولاړ سي، دا بهترین جهاد دی. د چا دپاره؟ د ضعیفو انسانانو دپاره، د کمزورو انسانانو دپاره او د زنانو دپاره. بیا په حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبرائیل علیه السلام د سوال په جواب کې وویل. جبرائیل علیه السلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړل. جبرائیل علیه السلام به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په مختلف شکلو کې راکلی، خو کله کله به د یو ډیر حسین او شایسته صحابي د کلابي رحمت الله تعالی علیه په شکل کې راکلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دی رالی، تک سپین کالي اغوستې وه، تک تور ویښتان یې وه، خپل زنګنونه یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زنګنو ته برابر کړه، کښېنستی، سلام یې واچوی، بیا رالی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا رقم کښېنستی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل ته ما ته دا خبر راکړه چې اسلام څه ته وایي، اسلام څه شی دی، اسلام څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اول وار د اسلام دپاره دا ضروري ده چې سړی به دا ګواهي ورکړي چې څوک یې واوري چې معذور نه وي لکه ګونګی. هغه انسان به دا شاهدي په خوله باندې وایي چې لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان محمد رسول الله. زه ګواهي د دې ادا کوم چې لایق د عبادت یو الله دی او محمد د الله رسول دی. بیا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل وان تقیم الصلاة، در دې وروسته بیا اسلام دا دی چې لمونځ به کوې، وتؤتي الزکاة، زکات به ورکوې، وتحج وتعتمر، حج و عمره به کوې، وتغتسل من الجنابة، غسل د جنابت به کوې، کله چې سړی جنوب سي غسل به کوي، دا اسلام دی. وان تتم الوضوء وتصوم رمضان، اودس به پوره سم اودس کوې، دا اسلام دی. او د رمضان د میاشتې روژه به نیسې، دا اسلام دی. فاذا فعلت ذلك فانا مسلم قال نعم. وای هغه ورته وویل جبرائیل علیه السلام، جبرائیل علیه السلام راتلل مقصد دا دی چې صحابه کرام ته دین ورزده کړي. نو اسلام یې ځینې پوښتنه ځینې وکړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل کلمه ده، لمونځ دی، د جنابت غسل دی، حج و عمره ده، او دغه رقم د رمضان د میاشتې روژه ده. جبرائیل علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي که زه دا وکړم بیا زه مسلمان یم؟ قال نعم قال صدقت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل که تا دا کارونه وکړل بیا ته مسلمان. بیا جبرائیل علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ته رښتیا وایه، ته رښتیا وایه. صحابه کرام دا توري به حیران کړل چې یو پوښتنه ځینې وکړي، بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړي، بیا دی بیرته په اخر کې ورته ته رښتیا وایه.